چا ویل په یره دی مرګ به مقرره دی خوی د عجزۍ کوه دغه ژوندون غوره دی نیمه شپه شورا نغی ورک چې د سهره دی راویښ چې زه فقیر شوم نه یارو نه بهارو د خیال تشه ګوډکه مې رومال کې زنګېده د عبدالمناف فقیر صاحب په دې مقطع ملګري خلیل الرحمن خلیل ته بلنه ورکوم چې راشي او ستاسو سره خپل کلام شریک کړي خلیل صاحب داسې سوځم د حالاتو په گردش کې داسې سوځم د حالاتو په گردش کې لکه ګل ورغوزار شوی په آتش کې ستا په سر مې لمبې بلې کړې خپل سر ته ستا په سر مې لمبې بلې کړې خپل سر ته آخر څو به مې ساتي په ازمایش کې د فتنې دور کې مخلصه یاران ګورم د فتنې دور کې مخلصه یاران ګورم د خپل ځان نه لرې لاړم دې کوشش کې په خپل عشق کې مې رنګ که چې اعلی شم نور مې هیڅ نه دی پکار په فرمایش کې مننه یو څو شعره نور دی وړو چپو دشمن بدماش پکار دی دشمن بدماش پکار دی یار خو یار باش پکار دی د دې لاچاره خلکو غم د معاش پکار دی بس خو بزان دننه د ځان تلاش پکار دی بیا یې کالدار راوړی بیا ورله لاش پکار دی بیا یې کالدار راوړی بیا ورله لاش پکار دی غزل دی هم د وړو چپو دی جوړ غزل دی چا ویل په یره دی چا ویل په یره دی مرګ به مقرره دی خوی د عجزۍ کوه دغه ژوندون غوره دی نیمه شپه شورا نغی ورک چې د سهره دی زړه امن پرس لرم ستړی د هر شره دی هغه یو جانان زما تاو د تصوره دی تل په نیمه شپه مین پورته د بستره دی بیا مې چرته ونه لید تلی چې د دره دی خاورې ګڼې ځان خلیل ځکه مخ په بره دی مننه ډېره مننه